قاضي شریح دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې قاضي و. تابعی دی خو ډېر نیک سړی دی او قابل سړی او بیا د حضرت علی رضی الله عنه زمانه کې هم قاضي و. یعنی تابعی دی، صحابه شته دا نه چې نشته. د عمر صاحب زمانه کې ډېر صحابه و، د حضرت علی صاحب زمانه کې هم د دنیا صحابه او د صحابه مرتبه د تابعینو نه ډېر اوچته چې دا ټول تابعین هم راغونډ کې او دا ټول صالحان هم راغونډ کې د صحابه د خپې دوړې ته نه رسېږي. الوی خلک لیکن زمارو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضي کړی دی. دې نه اندازه ولګوې د علم او د تقوا. نو د شریح چې کله واده وکړ او د واده په لومبۍ شپه دې کور ته راننوت، ښځه یې کټ کې ناسته ده او دی راننوت، نو د سلام واچه. ګوره قانون دا دی چې راننوځي نو سلام واچه، السلام علیکم ورحمت الله. دا به نه وی چې ښځه دې په ما سلام واچه، نه کور ته چې ته ننوځې ته سلام اچوه. که ښځه که بچي دې وي، ډېر خلک دی چې ښځې نه تمه کوي چې ما ته دې سلام وکړي، او چې ونه کړي ښه ما ته دې سلام ونه وي. د بچو نه تمه کوي چې ما ته سلام وکړي، او چې وی نه وي نو بچو ته غوسئ ما ته سلام ونه وي. چې بچي راننوځي بیا د هغې حق دی چې سلام واچوي. چې ښځه راننوځي د هغې حق دی چې سلام واچوي. چې څوک ناست یو بل پرې راشي یې به لومبۍ سلام واچوي. ښه ده اوس ته کور ته ننوتې، السلام علیکم ورحمت الله، سلام به اچې. په ښځو به مچ، په لوڼو به مچ، په بچو به مچې، ستا حق دی. دا تمه به نه کوي چې بچي راته وایي چې بابا سلام علیکم. نه، ته چې ننوځې حق ستا. که هغوی مخکې شو ډېر اخره د هغوی به ډېر ثواب وشي، خو هغوی په ځان مه مخکې کوه، ورتو سره السلام علیکم ورحمت الله. ګوره کور کې برکت به راشي. نو چې دا په لومبۍ شپې دی ورننوت نو ده وی السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ په وطن کې یو رواج دی، ښځه خاوند له پخپو پرېوځي. دا په شریعت کې ګناه ده، پخپو به نه پرېوځي خاوند. ډېر خلک یې پخپو زر پرېوځي. پخپو ولې پرېوځي؟ سجده لګې، سجده خو د خدای نه ما سوا بل چاته ګناه ده، حرامه ده، او بعضې موقعو کې شرک. نو دا پخپو پرېوتل پکې نشته. اوس هم ګورې ډېر خلک داسې انګور راشي څخر له پخپو کېدې او خواخله، او چې پرېو نه ځي نو بیا ورته غوسئ، وایي ته ما له پخپو پرېنوځې. نه، پخپو به چاله هم نه پرېوځئ، لاس به ځمکې لنوړې او نه به پخپو پرېوځئ چاله. دا به نه کوئ. او که خواښې دې په کور کې په مور دې په کټ کې پرته رو خپې دې وله ښکل کړې او زور وله کې پروا نشته، تندې دې ونه ښکل که پروا نشته. کټ کې پروتي مور یا پلار او انسان ولا زور کوي او د محبت په بنیاد ولا لاس ښکل کې، تندې ولا ښکل کې، خپې ولا ښکل کې، هغو زور ته خواسې هم ټیټېږي. دا رکو نه ده. مقصد زور دی چې د مور له چاپي کومه نو دا ټیټېدل خو پکې شته که نه. زور چاپي راغلی ده په شریعت کې، نو چاپی له ټیټېدل شته چې ټیټېږي ما. نو که د هغې کې خپې ولا ښکل کړې هم پروا نشته. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې د مور پلار او د استاد او د نیکانو صالحینو د هغوی په دغه طریقه لاسونه هم ښکلولی شي او خپې هم وله ښکلولی شي. خو طریقې درته مه ووایي، دا نه چې هغه ولاړې او ته په زور ورپرې. ډېرې خواښیانې په دې خفه کېږي، ما له خپوله لاره سلام لرانله، ما له خپوله سلام لرانله او ما له خپوله لاس راونړه. نو چیچړې د شریعت نه خلاف کار دی غواړي. دا خو د شریعت نه خلاف کار دی که د انګور نه ولې د شریعت نه خلاف کار غواړي؟ دا به نه کوي شریعت مطابق. نو سلام به واچي، بس ښځه به ووایي وعلیکم السلام. او که ښځه پرې ورمخکې شوه په سړي السلام علیکم ډېر ثواب به وګټي. بهر کیف دا مې ځکه چې ډېر سړو په دې روانې راغلی ښځو سره، وي ده په لومبۍ شپه ورغلم ما ته ښځې سلام ونه کړ او د ما خپو باندې پرېنوت. دا ګنده رواج خراب، د ګناه رواج، د ګناه رواجونه مه کوه. هغې نه پس چې شریح ورغی سلام یې واچو نو ښځه والا راپاڅېده ودرېده اکراما او تعظیما. نو دې ښځې ته وایي صبر وکړه، زه یو 2 رکعته لمونځ کوم. نو پاڅېد اودس خو یې کړی و، اودس کې وروي نو په کوټه کې ودرېد نو 2 رکعته نفل یې وکړل. ګوره څونه ښکلی کار.
لومبی د 2 کسو کور روانېږي نو نفل 2 رکعته نفل یې وکړل ښه مزېدار شول. نو د 2 رکعتو نفلو نه پسې دعا وکړه. نو چې څنګه راغی او ښځې سره کټ کې کېناسته نو ښځې له یې په تندي لاس راکړه او ورته صبر وکړه لږ ما ته کې اجازه دي چې زم یو 2 رکعته وکړم. وی ډېره ښه خبره. نو ښځه پاڅېده نو ښځې 2 رکعته نفل وکړل او اودس یې وکړل. نو 2 رکعته نفل یې وکړل. زمونږ ښځې اودس کولی شي بیا خو سرخیزو پیدې خرابېږي رنګونه خرابېږي. د رنګونو نه مخکې اودس وکړه که د رنګونو نه مخکې اودس وکړه چې ډولۍ ته خېږي د هغې نه مخکې 2 رکعته نفل وکړه. الله په دې نفلونو او په دې مونځ خوشحالېږي چې الله خوشحاله کړي. نوی کور دی د خدای او پکې دله خوشحالۍ پیدا کړي. نو هم پاڅېد اودس یې وکړه. نو د اودس نه پسې 2 رکعته نفل وکړي. نو خپل پالنګ ته وخته. نو شریح قاضي راغی بیا ورسره کېناست. نو چې کېناست نو د بیا د هغه تندي له لاس وړه د ښځې او 1 منټ ښځه ورته نو دې ودرېد غلی شو چې څه ده. وی یو خبره درته کوم. وی زه د خپل خاندان نه تا ته واده شو. ستا خاندان جدا دی او زما جدا دی. ګوره د څومره هوښیاره ښځه ده. ستا د خاندان کې ډېرې جینکۍ وې تا له یې درکولې خو تا زه خوښه کړم زه دې وکړم. ستا مور پلار زه خوښه کړم. زما په خاندان کې ډېر سړي وي زه یې غوښتم خو زما مور پلار هغوی خوښ نه کړل او ته یې خوښ کړې. زم د خاندان نه بار واده شوم او تم د خاندان نه بار واده دې وکړم. نو ستا د خاندان به جدا عادتونه او زما د خاندان جدا عادتونه دي. زمونږ جدا رواج ستا جدا رواج رسمونه خواره زمانه کې ستاسو د خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق. نو د دې نه مخکې چې ما تا یو بل سره یو ځای کېږو نو یو عهد به کوو. هغه عهد دا چې ته ما ته ووایه چې زه ستا سره څنګه ژوند تېر کړم ته راته ووایه. خو ګوره ژوند به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تېرو. که ده په ما داسې شرط ایږدي چې هغه د پیغمبر د سنتو خلاف وي نو هغې باندې به زه خفه کېږم. او که ته وایې دا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق راکړي زه به د نه اوس لاړه شم. ژوند به د پیغمبر د سنتو لاندې تېرو. دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې ژوند د تا سره تېر کړم. تاسو خوښي ما ته به یې بدله پخوم. ستا کومه جامه خوښي ما ته هغه بدله برابروم. ستا کومه کوټه خوښي کم کټ ته خوښي هغسې بدله کوم. ستا خوښي چې مور پلار کره ده ځم به کوې چې نه ده نه به ځم. ستا خوښي چې زما په خاندان کې چا سره ملاوېږم یا ستا په خاندان کې ابه کوم که زما اړه خپۍ کسي خو دې کې به ستا منم د بل چا به نه منم. ستا خوښي چې د افلي روژه نیسه نیسم کوې چې مه نیسه نه به نیسم خو ما ته هغه ووایه. شوریش حیران شو چې خدایا عالم زیما خلکو ته علم زخم قاضي زیما او د صحابو فیصلې کومه. نو شریح ته چې ښځې کومې خبرې وکړې حیران شوم چې خدای قاضي زیم د صحابو فیصلې زه کوم. علم ما له خدای را کړی دی او تا څنګه خبره چې ما ته دا خبرې کوي. شریح ورته ویل بالکل ټیک بالکل ژوند به د سنتو په دایره کې تېرو او که د سنتو نه مې یو ټکي درته بار ووایې نو تا د قسم چې نه به پوره کوې په هغې به زه نه خفه کېږم. بالکل وعده شوه تا سره ځم او باقي به ژوند تېرو چې زما کوم څیز خوښي درته به وایم براله کې. باقي به ژوند تېرو چې کله ستر روژه نیسې ما نه به تپوس کوې که زما ضرورت او څه مسئله نو درته به یم چې نن یې مه نیسه سبا یې ونیسه که نو نیسې به روژې او بالکل پلار کرم تیشی مور کرم تیشی په شریعت کې په سنتو کې چې ستا دل کا تا خرچا کړه جیزي بالکل تیشی غم خادي به کولی شي پتا به چې په چا پابندي زه به یې راته مخکې ویم خو د سنتو نه خلاف به نه کړو. اوس دا شریح ورته وایي چې اوس به زما خبره منې کړم. دی بالکل زما خبره دا ده چې زما کور ته به زما د اجازت نه بغیر بل څوک نه برېږي. بالکل ما ته ته زما خبره به منې او نو ستا دا دامونه خو ستا دي خو دا زما دي ما سره ستا سره زما امانت پرېوزه و احسنت فرجها ستا مخ ستا دي خو دا تا سره زما اوس امانت دی دا نه دی اوس
دا زما دی تا سره امانت دی ستا دامونه خو دي ستا تا پورې دي خو دا تا سره زما امانت دی دا به زما دپاره استعمالوي ما نه بغیر به بل چا لپاره نه استعمالوي د یو بل چې اسلامي شرطونه پوره کړل شریح وایي زما د قسم په خدای وي وایي داسې خوشګواره شپه م تېره کړه چې په ژوند کې مې داسې شپه چاته نه وه تېره کړې او د هغې نه پس ژوند خشته شروع دی زما د شریعت مطابق خدمت کوي او د هغې چې کم حقوق دي په ما د خدای د طرف نه هغه وله زه پوره کومه زه قاضي خو د ښځې په ژوند کې ما ته دا ډیمانډ نه دی ګڼی چې ما له دا شی راوړه چې زه به سال ته مو ګورې شریح ګوره ښځه دې ته وایي قضا له خو روان شوې پام کوه ګورئ درنه ناجیز فیصله ونیسي پام کوه د چالوي سړي په سفارش دوکه نه شي پام کوه په لالچ دوکه نه شي موږ به سپوره روټۍ خورو خو چې د قیامت په ورځ چاړه ستا په سټ را نښتلی شي کوم قاضي چې د بېانصافه فیصله کوي بېانصافه فیصله کوي قیامت په ورځ به د مرۍ نه د سټ طرف نه حلالېږي او جوړېږي حلالېږي او جوړېږي حلالېږي او جوړېږي پام کوه چې ګوره دا چند در سره ونه شي دا مه وایه چې د ښځې له پیسې ګټم که ته رشوت والې نو ماله بالې زه نه دا ډیمانډ نه پم زه نه غواړم زما شلېدلې جامې خوښې دي خو پام کوه او هغه وصیت ورته کوي کوم وصیت چې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی دی امام ابو یوسف راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وایي چې زه خو قاضي شوم ما ته نصیحت وکړه او د څه وایي هغه نصیحت یې ورته وکړه کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی وی قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله وی ابو یوسف چې وګوره خلک وایي قاضي ته دا نصیحت وکړه چې رشوت مانه په سفارش غلطه فیصله مه کوه په وخت کوه خو چې غصې فیصله مه کوه د چا ظلم چا سره مه کوه نه امام ابو حنیفه ته پته وه چې ابو یوسف کې به دا نیکي وي وی بچې چې قضا ته کښېنې د خدای ذکر کوه هر وخت الله یادوه نو قاضي شریح ته خپله څه ښځې به هر سهار وي شریح لاړې د بې ښځې لاړمه السلام علیکم وعلیکم سلام خو ګورې خیال کوه بغیر د ذکر نه وخت تېر نه کړې خدای یادوه څه موده پس ورکړه یو ښځه راغله یو ګوډۍ دروازې وډمونه وایي زه داخلېدی شم شریح ورته وي راځه نو چې دننه شوه او کېناسته نو ښځې نه یې تپوس وکړه وایي دا ښځه څوک ده بلې بیبي ته وایي وی دا زما مور د مور مې ملاقات ته راغلی کېناسته نو دا مورې شریح ته څه وایي وی قاضي صاحب یو تپوس دنه کو او وایه وی لور دې څنګه ومونته زما لور دې څنګه ومونته زما د لور سره یې جوړ څنګه دی قاضي ورته وایي جنت مې موندلی لور د جنت دی جنت وی بچې وی خاوند دې څنګه ومونته ستا د خاوند سره ژوند څنګه تېرېږي وی مورې که خدای په آخرت کې جنت را نه کړي دا ډېر دی داسې ژوند ډېر دا خراب او سخا ژوند چې را ننوځې او ښځې ته کنځل بل کار دیني راتلو سره ښځې ته کنځل او کینګولې کې ما ته مالګه لږه زیاته ده نو هغه ځای له کولې او ستغې سپورې او رټل که ښځه پلار کړه پرون نابره نه ترېسه کینه دا ظلم به ولې کې هفته کې حق دی د ښځې که پلار کړه دي رښتې شي او که ځای لرې وي بالفرض او هفته کې نه شي ترې 2 هفتې پس ځي نو بیا دې یو 2 شپې کوي میاشت کې دي خیر دی په سلام مسلات بیا دې لږې زیاتې شپې کوي هېڅ پروا نشته دا دې د پلار په ته خپلې لور ته نه ګورې چې ستا لور یو ځای کې واده شي او خاوند دې تا ته نه را پرېوستا او پڼه دلګۍ کې به نه کوي او دغه رنګې ښځې له پکار چې د خاوند خیال وساتي خاوند ستړی ستومانه د ګوډ چارې نه راغی او خولې پرې روانې دي او کټ کې پرېوت راشننګ بختنګ به بودې ورته و پکې ورته چالو کا لږ په لاس وخوله چاپي زور وکړه ډوډۍ وله زر راوړه چای دله پخه کړم یو پیاله چای نن سبا زمیندار خلک چای خوښوي زر ولې پیاله چای پخه کړه او ورته کښېنه زړه والا وګاټه دې ته زړه ګټل ویلې کېږي او چې ستړی ستومانه راشي او چارې بینچې کښېني او کټ کې کښېني او ښه ستړي وي او ته تا ته وایي یو پیاله چای زمانه موږ ځان له ستړي کړي پیاله چای شاړې دی بادې کړې وګوره عالمانو ته مې یو خبره کوم یو سړي عالمه ښځه وکړه یې څنګه یې وکړه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم او وایي ژوند به ګوره شریعت مطابق تېرو وایي ډېره ښه ده
بالکل تمالیم زمالیم خاوندم مولا دی او ښځه مالمه ده شریعت مطابق به تېرو وایي ښه نو شریعت کې به ما ځان له کور راکې بالکل دیوال به راته وی ځکه ستا رونه دي لیورونو سره زما خو شریعت کې 70 پکار وی بالکل به راته ووایم وی ستا د خواښې د ښځې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته ته چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کو او مور له مې چاپي کو دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټه او ځان وی بالکل دا د حق دی نور څه وی بس وی دقه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله هم وغواړم دا ستا حق خو زه به یې پوره کوم خو ګورې زما حق به ته پوره کې وی تابعدار وی په شریعت کې 2 ښځې ګیر دي زه به دویمه ښځه چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي ته به په شریعت کې تا له ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وایم بلکل ډوډۍ هر څه به دله راځي جامه هم دله راځي خو شریعت کې زما حق دی چې دویمه ښځه به کوم 4 رانه جایز دی 4 او انصاف به کوم بالکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي جامې ولې ووینځي او زما مور له زور وکړي چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي نو زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او زه هم یاره وایي بس پرېږدم دویمه پرېږده وایي ما دیوال هم دغسې ښیو ښځې ته خو چې وایي چې ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه باندې کوم به چې یاره ته خو دې قیسو نه نه خبر کړه ته خو باچا یې خدای بخلې سړی پیشه چې دویمه کوم وایي توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناستو عربو یو ملګري و هغه راغونډ کړی او زه هم به تللی یم زه هم ناست وم نو هغه سره و 5 عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او داري نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي وی یوان یوې ته هغوی واحده وایي یوان نو هغوی واحده لکه مانه یوه ښځه داسې تعجب یې وکړم ما وی او که نه یوان واحده یوه بل وایي واحده یوه ښځه یعنې خبرې نه خندا جوړه کړی مې ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه یي د یوې ښځې خاوند خو کونټي واه خدایه پاکه وی زما 4 دی هغه یو وایي ابل وی زما 3 دی 4 کوم ابل وی زما 4 دی ابل وی زما 4 دی ابل څه وایي وی د پلار مې 3 ښځې دي د پلار مې 3 میندې مې دي وی اوس مې وله 4 وکړه وی هغوی چې مه کوه دا 3 ډېرې دي مې چې نه زما هم 4 تاله هم 4 کوم وی زمونږ خو یوه ښځني 4 مې مونږ خو چې 2 ښځې وکړي کم سړی نو شپه به پادرم پایه کوي نه به بر خیږي او نه به لاندې دلته 2 ښځې کولی شي د ښځې د لاس جون ځان له تباه کې 2 ښځې به څنګه کې شریعت زمونږ خلک خلاف اثر کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې 4 جایز دي دا نه چې 4 جایز لري بالکل 4 جایز دي خو موږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان راشي په خبرې سره ډېری او دا د سپی غوندې جز ډېری دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې 2 جایز دي 3 او 4 ابلو دا پکې جاس ویلي ویل چې یاره عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له 4 ښځو اجازت دی نو یوې ښځې د 4 مړونو اجازت ولې نشته دا نوې راوتلي دا نوې دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې دوی کې سړي له 4 ښځو اختیار دی نو ښځې له 4 مړونو اختیار نشته نو نه ما وی ګوره چې سړی 4 ښځې وکړي تاسو ته هم ویم او بچی ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلوم یې کوي لکه 4 ښځې دی یو خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار دی د هغه بلې بچی وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه 3مې ښځې بچی مه شو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه 4مې بچی وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه نه چې دا د پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم
دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل شوم ولې پلاری معلوم دی خو ما وی که یو ښځه د څلورو سړو په نکاح کې وه او بچی یو شو نو پلار به یې څوک مور خو یې دغه ده چې د چا نه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د څلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دوی به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ځه ووایه ما ته اوس راکړه جواب پلار یې څوک شو بله پکې لا څه وایي وایي سړو له د طلاق اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي به سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابری کی بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تا له نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات دي د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تا له خو زیات تر کوي مهر ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند نه کار وکړې ښځه به یې خاوند به یې دله ګټي وروړي به دله دا ستا زیات حق شو دا ستا زیات دی لیکن خدای برابرۍ نه دی راوستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کوم کار کولی شي ستا پلار هم هغه نشي کولی هغه چې کوم خدمت کولی شي ته هغسې نشي کولی چې کوم پیټې وړي شي ته هغسې پیټې نشي وړی هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تا له به یې راوړي ها د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وایي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو زر نه بوډی کېږي سړی خو زر بوډا شي نو که لږ غوندې خاوند دې بوډا شو ټک ټوک یې جوړ کړي بیا ورته څه وی ځه ما طلاق کړی دی به څه کوي جومات کې مال رالیږي ټک ټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اگه تبلیغ له به ځه بیا دې لګي شي روزۍ دې لګوي که نه او چلې یې لګوي او تپوس وکړي هلکه چله خو دې پوره شه کور ته به کوي کور ته څنګه لاړ شو ولې ښځې طلاق کړی مو دا بل غږ یو سړي وي بیمار یم وي زخم دې را باندې وی په کوم دی وی هل د ویلو نه دی او ځای د قولو نه دی هل د ویلو نه ځای د قولو نه دی نو حاصل د خبرې دا دی چې بیا به څه کوې او ښځې له او که ته وی خاوند ښځه ظلم کوي نو خاوند طلاق ورکوي نو که خاوند ظلم کوي نو ښځه به څه کوي ښځې له اختیار شته که نه عدالت ته دې لاړه شي خلع دې وکړي دا شوه دا طلاق اختیار شو قاضي له لاړه شه ووایه چې دا ښځه ما له خاوند ما له خپل حق نه راکوي ووایه چې دا خاوند زما چې کوم حقوق دی ما له نه راکوي حقوق نه یې جامه نه راکوي ډوډۍ نه راکوي ډاکټر له مې نه بوځي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کوي پلار سره هلکه انزل کوي ووایه قاضي به تحقیق وکړي که واقعي د ښځې خبره رښتیا وه سړي ته یې ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راولي چې ځه بل خاوند کوه عدت خپس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چې یاره ته مې نه یې خوښه خیر وخلاص ما پرېږده بس ما جدا کړ زما رونو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېری او یوازې ښکلې والې نه دي ګورې ښځې هم کم عقلي دي ماله یو ښځه یو ځل لاله وي ما له د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې زه درسره څوکم ولې جدا کېږي خیر چې تلا 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 بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړي وي دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی ما ورته چې د ډب ورکړی دی د پلار یې قدر کوم د مور یې قدر د مانې خبره د مور یې قدر کوم د رونو یې قدر کومه ډاکټر له یې بوځم جامه راوړمه اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه مرګې څه چل دی ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولوي صاحب وایي بس ما پرېږده وه بس خو ما له طلاق واله ما هر څه ورته پرېږدم خو ما ته جدا کړه یا خدای پاک ما خو پېکه که نه په څه بنیاده وایي بس مولوي صاحب ته ډېر ټراو مه کوه مې بل سړی دې خوښ وي قسم په خدای که مې بل خوښي یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو بله ښځو کې خو ما ته جدا کړه نو ما وی آخر وجه سره وی داړه ور دی یا خدایه پاکه نو ستا د داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دې غټې غټې دي بس له ښځې مخکې خوله مه وغځوانه بس دا چل وکړه دې جج صاحب پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم یې دا خبره د کولو نه ده خو خولې له مې راله فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې
یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلی دي، مضبوط یعنې ښه ثقه سړی هم مړ د خدای دو بخي حاجي صاحب و، هغه راته په خپله حاجي صاحب هم و، بابا حاجي سره به زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم ویل. هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې وم او د فضیحت پلار دلته کې جج و ګورنر، هغه ته یې دعوه کړه مره دې خاوند نه خلاصه کړه. ولې خلاصه کړه؟ څه چل دی؟ خاوند دې تپوس ته وکړه څه نقصان مو سره کړی، څه چل مې کړی دی؟ ډوډۍ جامه وایي نه بس په هر څه دی پوره دی خو ما دې جدا کړه. څه چل دی ولې دې جدا کړم؟ ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق. یاره وایي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته وایم طلاق ورکړه بل وکړه. زه ټیک ده وایي نه قسم دې کوم بل څوک خوښ. وایي ادبي دې معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم. وایي څه چل دی؟ وایي دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوې؟ دې ښځې سره څه کوې؟ ټیزونه اچوي څه کوې ورسره؟ بعض انسان بیماري وي. دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړي د هغه نه هوا روانې دی به مونږ سره څه کوي؟ هر وخت له به اودس کوي. نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت یوازې مونځي. همغه چې هوا ته نه ګورې سولی طوفان ته چې تېز شي نو شپېلې وایي که نه وایي سولی طوفان. نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم. د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي، ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی. هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه د ما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه. نو چې لاړه نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وی ما ته دا خبره رسېدلې ده، رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته د ما متعلق بدره دوی او ستا د نیم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې وایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښې مو که نه. او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي ای لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نه خوښه او تا سره بغوس کوي څه وجه ده؟ وایي د دې خبرې ما ته رارسي. ښځې خو خبرې کوي که نه سرخوړې دا مصیبت خو شته به ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا واخې وایي توبه او باس چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم داسې ده که نه داسې ده بس اوس په کور راغله او باچقه شو پلار کې وړنګ بد رد. نو وایي ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې زه نه خوښ نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه ای وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا کائنات یې پیدا کړي دي چې تا زه دې خوښ یم او که نه؟ وی قسم دې راکوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ. وی قسم دې راکړه رښتیا مې ته نه مې خوښ. نو وی بیا بچې نه مې خوښ طلاق راکړئ. یا خدایه دی بس ده ونه ورکو خو د عبدالله ابن ارقم دی لږ صبر وکړه امیرالمؤمنین لدو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رشته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لراله چې راغلل امیرالمؤمنین دا چل شوی یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کې د ښځې بغض دی او کسرې تی پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه یې ترې کړې پوره کوي که نه هر سره له پوره کوي. نو وایي دا قسم دې ولې ورکړو؟ وایي خلکو راته وایي چې دې در پسې خبرې کوي دا ښځه در پسې او دې نه یې خوښ نو ما ځکه دا چلو وایي ورشه ښځه یې راولې. ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ؟ یا امیرالمؤمنین زه څه نه شم ویل نه تا اوس ده ته وایي ده قسم راکړ ما د ده څه خدمت نه دی کړی ما ده له څه جامه نه پوره کړ ما د ده کومه خبره نه پوره کړې ده ما له ولې قسم راکړ. نو وایي تا ورته ولې وایي چې د ما نه یې خوښه او د ما سره بغض دی؟ وایي ما د خدای په نوم قسم راکړ نو بس ما رښتیا ووایي. او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي؟ وایي که د خدای په نوم یې قسم درکړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ مې دی. وی امیرالمؤمنین خوښ مې نه دی رښتیا ویم درته ولې یې نه دی خوښ؟ وایي ښکلی نه دی. ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلي نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلي نه د ښځې نه خوښه. حضرت عمر صاحب ورته څه وایي؟
ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی، ښکلا خو عارضي شی دی. سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ چې غاښونه یې وځي. ښځه ډېره ښکلې وي او ښایسته وي خو چې بوډا شي جورابه مخ ته جوړ شي، چیچل جورابه لکه باټینګل چې زوړ شي او چپړ شي دغه شی ته جوړ شي. ښایسته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدارې چې بوډۍ شي لاړې زه. نو ښکلا خو عارضي شی دی، غاښونه خو عارضي شی دی، کله به کله به نه. رنګ خو عارضي شی دی. اخلاق او دین وینا امیرالمؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی، ډېر ښه دی. او چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی. ام کلثوم توبه توبه معافي غواړم، زه نه غواړم طلاق. نو ډېر خلک وایي دا اړې دي. نو مې به دغه سړي ته مې لکه دلته غاښونه دي وباسه خبره خلاصه کړو نور کېده. دا اوس خبره زما ورو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی. دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله، د هغه نکاح کې یو جینۍ وه، د هغه جینۍ نوم عاتکه و. او عاتکه څوک ده؟ د زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي لور ده. زید ابن عمرو ابن نوفیل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی، چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی. شارټ لیست د 10 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه ایستي دي چې دا جنتیان. ټول صحابه جنتیان دي. د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي، خو دا 10 پکې د اوچتې مرتبې لري نومونه په یو مجلس کې اغوښتي چې دا جنتیان. ای کې زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي دی. نو دا عاتکه د هغه لور ده. واده په چا ده؟ واه واه د حضرت ابوبکر په زوی عبدالله ابن ابي بکر. محبت یې څومره دی؟ ماشاءالله داسې محبت په دنیا کې د چا نو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به وې ځو او زه هم در سره تفکر کې به وه ورسره به یو ځای و، بلکل یو ځای، یو شان ژوند، ښکلې د مینې ژوند، دومره د مینې ژوند چې عربو به څلور ښځې کولې. د عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وې د حضرت ابوبکر صدیق زوی ته عبدالله ته وې عبدالله یو خبره درته کوم، وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کې. دی ورته څه وایي؟ وی که زه مړ شم ته ما نه پس بل خاوند نه کې. د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې، هغې سره به یو ځایوالی کو وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي. دومره مینې ده. په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زوی د ما خاوند ده، ما نه پس به بله ښځه نه کې که زه مړه شم. وی بلکل واده ده. عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کې چې جنت کې موته 2 په 2 بل څوک را سره نه. عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده ده. وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم، ډېر قیمتي باغ و. هغه یې راواخېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه. وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کې ژوند به رسېږي. نو دا باغ دې شپه دې به خپله ګزاره کې دومره ښه. او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي دي، یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة، آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی قبرا، مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. د معنی درته کوم. وی زه قسم خورم دا ښځه وایي دې خاوند ته آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک الجلدی غبره، چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي، د غم اوښکې ګرمې وي. او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي، زه به نه لامبم. دا خو جوادي وکړي بیا لامبي که نه، زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري، زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډکي. که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یی، او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي، زما سر به بري، زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم. وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا، مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. وی تر کمې پورې به زما سترګې ګرمې اوښکې به یی،
او تر کومې پورې به زما وجود تر کومې پورې به زما وجود خیرن پیرني لامبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر څو چې وی کمتره په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یوم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم به نه. لیکن عجیبه دا وه چې خاوند یې عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو. زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه 4 ورځې پس وفات شو. د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو. چې خاوند یې وفات شو ښځه پرې ډېره پریشانه وه انتهایي خفه وه لږه نه نو یو صحابي وله د نکاح پیغام ورولېږي وي ما سره نکاح وکړه. یو صحابي وی ما سره نکاح وکړه بلکې صحابي څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه د نکاح پیغام ورکړ. وی ښځې ورته وي چې ما خو خاوند سره واده کړی چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم او ما یې باغ را کړی دی په دې ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به او ما د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی جنرال چې عمر غوښتل ډېر یې وجنل. حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه عاتکې یو عالم سره مشوره وکړه نو دا حضرت علی رضی الله عنه د پلار ډېر دوست و ډېر قریبي دوست و. خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر وان او پلان کې او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه دوستانه. دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه له هغه سره مشوره وکړه. وی علي څه چل وکړو وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران دی. وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده وی خدای پاک به دله په دې کې خیر واچوي شریعت کې منع نه ده دا واده ټیک ته نه شوې وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین وکړه خاوند. وی ما له چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکړه نو بس مجبوره شوه هغه ورته مسله وی ژوند به یوازې تېری څه به کې حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه. حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس چې ولیمه وکړه عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه ولیمه ناسته وه حضرت عمر هم دی صحابه هم دي حضرت علي هم دی. نو حضرت علي عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عیني سقینة علیک ولا ینفک جلدي اغبرا تا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی نو په چغو چغو په جاڼه شو ډېر زیات یې وجه. حضرت عمر ورته علي وی خندل ورته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه مه اچوه مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه. نو عاتکه ورته څه وایي وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت دی. حضرت عمر عدل و انصاف والا د پیغمبر ملګری د کې ډېر صفتونه ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېروم کوم ژوند چې ما د نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی. هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند تېر کوم ښکلی ژوند به تېروم خو چې کومه مینه ما له زوړ خاوند عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه ما له نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی مینه یو ځانګړی شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبي آمینه مینه مثالي وی ورکړه مثالي مینه د واده نه څو ورځې پس عبدالله لاړ په سفر
دا قانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر د واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې حضرت آمنه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند ښه به سبا ځې په تجارت به ځم یا سړي دا به څنګه چلي ته په زما نړۍ کې ښځې بس تجارتي قافله ده او مخکې نه مو پروګرام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند د قانون دی شپه مو په ویښه دواړو تېره کړو دواړو په ویښه په مینه تېره کړه ښه سار به ځې چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله ذکر عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې بیا به یې را منډه کړې یا مینې ته لږ ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم داسې مینه داسې مینه او چې سپینو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور ای امینې ور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راغله جرس بیا وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد او به میاشت پس راغله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به یې سوداګانې خرڅولې وخت به تېرېده ور چې جرس وټنګېږي امینې ماله به رامنډه وی ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې په تا مې لومبۍ سترګې ولګي داسې مینه مثالي محبت چې کله قافله راځي جرس ټنګ دی اورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځي جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچه نه خو ماله به رامنډه وی چې د تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړل قافله ځي دا ورپسې روانه ده تر څو چې د مکې نه قافله نه ووتلې دا به ورپسې تله عبدالله به چا ته کتل دی به ورپسې کتل امینې زه به سته که نه ښه امینې را سره پسې که نه ښه قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره الله اتفاق دو چې واپس راځل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بی بي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه او وفات شو په مدینه کې مدینه کې دفن شو دې ته پته نشته خوارې قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې ته راځي او جرس وټنګېده جرس وټنګېد حضرت امینې منډه کړې هم عبدالله راورسېد ما ته خو یې دا وصیت کړی و چې یاره غږېږي ما له به رامنډه مې د حیا د کور به بار ووته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربورانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه دی قافله کې راغی تره مې راغی بچی مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان اوږو چلیږي کور ته لارو کې پلار ته بابا راورسېدې او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله به وکړل خلکو سامان ټولو کورونو ته وچ خو د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی ای عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي و چې ما نه به جرس ته رامنډه دا خو نشته زده کړي بل چا سامان نه پوی وکړی وي دا د خاوند سامان او جامې دي په مدینه کې دفن کړی مثالي مینه دې ته وایي محبت بیا هم امینې د خاوند دپل دویم خاوند نو نه کړ رسول الله مبارک ماشومه مو رکوټې مو خاوند له لاړه مدینې شریفې ته د خاوند قبر له ځو مدینې ته لاړ په راتلو کې غریبه په ابوا کې وفات شو لاړم نه شو رسول الله مبارک ماشوم پاتې شو زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړه د جوړم نو ما ښکلی ژوند تېر کې ښه شته ښکلی ژوند د پردی لور سره سوچ وکړې دا تور سرې د چا لور ده دا د چا لور ده دا د چا رویره ده دا د چا د دې مور او پلار هم شته که دې سره زه ظلم کوم زه په خپل لاس کېږم چې د ما لور سره ظلم کوي ته خفه کېږم نو زه ولې پردی لور سره ظلم او زیاتې وکړم ډېر ظلمونه شوي دي ته سره ډېر زیات ظلمونه شوي دي په لږه خبره طلاق او طلاق او طلاق په لږه خبره طلاق په معمولي خبره د کور نه شړل په
په لږه خبره دوست سره به د جنګ شي او به ښځې ته که تا سره ما کاروبار شریک وکړو ما دې ښځه درې طلاق زر به قسم وخورې خو د اوسه ولې کیې داسې بې غیرت داسې کې هسې قسم وخوره بیا وروسته ستومانه په لږه خبره یو طلاق دوه طلاق درې موږ ته دا مسایل ډېر دل یعنې یو ښځې ما ته وې خاوند طلاق نو به یو که دوه د سلو نه هم راته زیات ویلي اوس به څه کې قسم مې دې په خدای جومات کې ناست یم بعضې زنانه موږ ګره د مسجد فتوې له راشي او د فتوې تپوس وکړي نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې برقه کې وي الحمدلله زه ښځو سره نه ملاوېد برقه کې وي او انیس احمد مور هم یو چې نورې زنانه هم وي کټ کې ناسته وه ما ورته وی چې درې طلاق یې درکړي وي درېو نه زیات ویلي دي یاره ما وې سیسم نه کېږي په غریبو په چغو چغو په جړا شي زما خو مور هم مړه ده ما خو پلار هم مړه ده زه به چېرته ځم زه چېرته لاړم نه مې مور شته نه مې پلار دې ظالم سپېره ماله ولې او یې پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي ښځو سره ولې دا خلک دومره ظلمونه او ولې ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خفه حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي یعنې به دې په کور کښېنئ هلک ورپسې ځي مور پلار به یې نه راپرېږدي ولې ظلم کوئ لور سره هم ظلم کوئ ظالمانو او زوم سره هم ظلم کوئ بې ځایه ولې لور د پلار نه کښېنوئ د خاوند نه کښېنوئ نه دا کور ورپسې خېږي چا به اوس ورپسې دونه کالي اوس به دا کې اوس به دا کې ولې کښېنئ ولې ظلم کوئ به چې کوم مهر شرعي شوی دی بس ټیک دی که تېرېد کې چې کوم مهر شوی په کوم وعده شوی دی په کوم مهر بس ټیک دا خبره خلاص و نه اوس به پلار نه جدا کېږي قسم به خدای به روز یو هلک راغی ډېر ښه شته هلک طالب دی طالب او پلار رانه مور پلار رانه ښځه کېنولې وایي چې دلته به وله کورلې او ډېر فاصله ده د دوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسېږي زما مور پلار چاته پرېږدي زما د مور پلار خدمت به څوک کوي وایي بس ستا په ښځه زموږ به لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به رانه کېنولې نه یې راپرېږدي راسه نه معلومه دواړو طرفینو ته زنانو ته هم ویم چې د خپلو خاوندانو قیاس ساتي به چې د کور نه یو ځل ووتې نو بس دا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلی ژوند دی راوه مزېدار سخته ځان له ورکړه او په مرضه د پلار په کور مه کښېنه قسم په خدای د 100 روپو خاوند دا د ما واورئ زنانو ته وایم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ د رور نه بهتر دی دا رونه خویندې نه ساتي هغو تر څو یې ساتي خو چې کله یې ښځه وشي او کله یې بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي رور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځئ بیا به څه کوې زما ورو دا نه پکار خاوند یې ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي او دا د پلار کره لاړه شي ظلم به دې نه کوي او طلاق دې نه ورکوي او ښځه دې ظلم نه کوي خیر دې د خاوند خدمت دې کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي دا مزېداري خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 20 ورځې ژوند دی یا به میاشت ژوند دی د انسان یا به کال ژوند دغه د دنیا څه ژوند دی څومره تللی دی څونه وپاتې دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول پکار